ملګرو یو افسوسناک خبر هغه در سره شیر کوو. د سوات سیمې سره دا 3 کسان چې کوم دی د یو تعلق دی، یو دا اوس هم د سیدو په هسپتال کې پروت دی. نو که څوک یې پیژني نو هغو ته خواست دی چې هغه لاړ شي او د دې کوم کور والا چې دی هغو ته دا ورسوي. راځو کوم ویډیو طرف ته هسې چل شوی دی. نو د اختر 2مه ورځ داسې ویلی کېږي چې دا چکر دپاره روان وو. یعنې که مونږ نن سبا وګورو زمونږ کم اختر چې وینو په هغه کې چې چا چکر نه وي لګولی نو بس ټایم پرې نه پاس کېږي. او نن سبا کم موټرسایکلې چې کم دي هغه دونه عام شوي دي او نن سبا کم ماشومان چې دي هغه ډېر زیات شوقي دي. نو هم دغسې شوي دا لکه په یو موټرسایکل هم نو لکه ځان نه کم دا حادثات چې دي هغه مخې ته راغلي دي. که مونږ د بهر ملک خبره وکړو نو هلته د دې دپاره یو خپل سپیسیفیک قانون دی. د هغې قانون لاندې به ته هغه موټرسایکل چلولی شي. خاص طور باندې پکې دا ده چې د 18 سال نه ستا عمر هغه سیوا وي نو ته هله هغه ډرایوینګ یعنې کوم موټرسایکل چې دی هغه چلولی شي. خو د بده مرغه زمونږ په ملک کې داسې څه نظام څه قانون هغه نشته. داسې کم لکه موټرسایکل نن سبا د غلا موټرسایکل به هغه خلک د یو ځای نه بل ځای ته بوځي، په هغې باندې داسې څه نیوکه نشته. نو دا بل خلاصه یې ټکه. یعنې د دې دپاره هم داسې پکار و چې یو ماشوم هلک کم چې د 18 سال نه کم عمر وي نو هغه دپاره چې کم داسې پابندي مخې ته راغلی وي چې په هغو باندې داسې لاګو شوي وي چې دا به موټرسایکل هغه نشي چلولی. نو دا کمې پیښې چې دي هغه به مخې ته نه راتلې. یعنې لکه اوس دې هلک ته تاسو وګورئ کم د اختر ورځ کم د اختر 2مه ورځ او هغې چې د کم غم د خپل کور دپاره جوړ کو. یعنې دا چې په چا راغلي ده پته به هغو ته وي. لکه زه تاسو ته ډېر هغه د افسوس او د دغه اظهار وکړم خو کم چا باندې چې غم راغلی دی نو هغو ته به هغه پته وي د دې چې آیا مرګ چې کم دی او غم چې کم دی هغه څه ته وایي. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې په خپل کشرانو خپل بچو باندې خصوصي نظر وساتئ. د داسې قسمه کم اکټیوي چې دي د هغو نه یې په امان کوئ. کم موټرسایکل چې کم دی د هغه وله مه ورکوئ. که سبا له تاسو غم جوړیږي نو د هغې نه مخکې چې احتیاط وکئ هغه بهتره او غوره خبره ده. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو که ملاویږو. الله حافظ.